अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स नन چې کوم زموږ د کلاس ټاپک ته موږ سره په ایډیټینګ ګروپ کې چې کوم د آټو سم راغلی دی دا به ډیټیل سره ډسکس کو سمپل زه د آټو سم باندې کلیک کوم نو موږ سره په دې کې صدا فنکشنز راغلي سم دی ایوریج دی کاونټ نمبرز دی کلیر دی ها دلته موږ سره دا ټیبل دی که زه د سلیکشن والم او د لسور کوم بورډرز ولا ورکوم نو را به شو دلته به کلیک کو آل بورډرز باندې کلیر دی دلته نه رالم دا مې را زوم کو اوس موږ سره دا نیم دی دغه شانتې انګلیش شو میث شو کیمسټري شو او بیا بایو شو دا دغه ټوټل شو که زه د دې ډیټا سلیکشن والم او دلته کلیک کوم څه باندې آټو سم باندې که زه کلیک کوم څه باندې آټو سم باندې ټوټل به موږ له دې سکې دلته راکوي راله صحیح شو که زه راشم دلته کلیک کوم او په دې ډبل کلیک کړو موږ سره به څه راکوي راله ټوټل به راله راکوي صحیح ده که نه نو دا موږ سره دلته څه راغلی دی آټو سم فارموله راغلی ده د دې شارټکټ کې موږ سره راغلی ده آلټ پلس ایکول د کیبورډ نه موږ پریس کړو نو موږ سکولی شو ټوټل اغوستی شو د دې سلیکشن به والو د کیبورډ نه پریس کو آلټ پلس ایکول بټن صحیح شو که نه اوس دلته موږ کلیک کو نو که راشو په دې ډبل کلیک کو چې کله دا کرسر موږ سره څه داسې مینی پلیس جوړ شي ورته وګورئ په دې به ډبل کلیک کو نو دلته موږ له څه راکړي ټوټل به راله راکړي لا دې نه علاوه زه سمبل د دې سلیکشن والم او د کیبورډ نه آلټ پلس ایکول پریس کوم نو به موږ له راکوي دې ته وایو آټو سم که زه دلته د کمانډ نه کوم نو سلیکشن به والو او را به شو کلیک په کو دلته آټو سم باندې چې زه کله د آټو سم باندې کلیک کوم نو دلته یې موږ له څه راکو ټوټل یې راله راکو که دا موږ داسې د فارمولا نه اخلو نو دلته به کلیک کو ایکول بټن به پریس کو سم به پریس کو ټیپ بټن به پریس کو د دې ډیټا سلیکشن به ورته والو او دلته نه به داسې کو دا به آف کو نو دلته موږ له څه راکړي ټوټل به راله راکړي کلیر دی که دغه شان دی زه دا الریډي مونږ پریویس کلاس کې څه ناڅه ډسکس کړي ایوریج شو کاونټ نمبر شو میکسیمم شو فار ایگزامپل زه د ایوریج روباسم صحیح ده نو دلته به سمپل ولیکم ایوریج صحیح شو او ورسره څه کوم د دې ډیټا ایوریج روباسم نو ایکولز ټو به والو ایوریج فارمولا به والو او دا ډیټا به ورته سلیکټ کړو نو دې ایوریج به مونږ له راکړي کلیر دی نو دا موږ سره څه شو دې ډیټا ایوریج شو را سره نو داسې دی ټوټل دې لپاره بس یوز کو آټو سم فنکشن به یوز کو دا موږ سره ایوریج فنکشن شو صحیح ده که نه نو داسې دلته موږ سره آټو سم راغلی آټو سم دی موږ سره ایوریج شو په دې کې کاونټ نمبر شو میکسیمم لایک زه پکې میکسیمم نمبر وباسم نو دلته به څو لګوم میکسیمم به ولګوم صحیح شو که نه دلته ایکول مې ولګو ایم ای ایکس میکسیمم مې ولګو ټیپ بټن مې پریس کا او رالم د دې سلیکشن مې ورته واغوست دې کې موږ سره کوم میکسیمم نمبر وي هغه به را سره پاینټ کوي پکې صحیح ده نو دا کمانډز موږ سره څه دي آټو سم راسې راغلي سمپل که زه راشم دلته آټو سم باندې کلیک کوم راشم بیا کلیک کوم څه باندې دې فنکشن باندې نو مینیمم موږ سره راغلی اټومیټکلی دې دا سلیکشن واغوستو او زه صرف ورته دونه سلیکشن علم صحیح شو انټر بټن پریس کو نو ما دی 67 په دې کې څه دی مینیمم نمبر دی را سره ټیک ده که نه نو دا سمپل فنکشنز دی موږ سره چې موږ دا یوز کولی شو که ایوریج الو میکسیمم اخلو مینیمم اخلو دلته نه موږ دا ایزیلی اغوستی شو صحیح ده نو دا کم کمانډز دی موږ سره آټو سم کمانډز دی که دلته د مور فنکشنز باندې کلیک کوو نو موږ سره په دې کې څه راشي مور فنکشنز به راشي ټیک ده انشاءالله په نیکسټ کلاس کې بیا موږ د دې چې کوم دا نیکسټ فیل کمانډز راغلي دي دا به ډسکس کوو والسلام